او دی په خپله یو څوک وي دغه څوک ته هر څوک چې دی هلته چې تللی دی اول ګر سره تاسې د شرم په نامه یو څه پیژنئ که یا د اسلام په نامه خو یې نه پیژنئ د شرم په نامه یو څه پیژنئ که یا ته افغان ځان ته ویلی سې نالت پر دغسې افغانیت نالت پر دغه نیکټایي چې تا هلته اچولې وه او پر درشۍ کې ولاړ وې زما بچا نن ستا د لاسه در په در دی افغانستان ستا د لاسه در په در دی هر څوک چې هلته تللی دلته زه پر دې باندې نور نه غږېږم دغه خلک چې د افغانستان دپاره د افغانستان د بیا خرابۍ دپاره هلته فکر کوي یا سیاسي فعالیت کوي اول خو د ترکیې د هیواد څخه زه د اسلام د یو مسلمان د یو افغان په حیث باندې هیله کوم دغسې غلو ته دغسې فسادیانو ته اجازه مه ورکوه دا د افغانستان په ولس کې په هره ژبه چې خبرې کوي دا د افغانستان په ولس کې نور ځای نه لري دا چې ځان په اور غوټه کې د افغانستان تاجک ورور کې دی ځای نه لري د افغانستان په ازبک ورور کې ځای نه لري د افغانستان په پښتانه ورور کې ځای نه لري د افغانستان په هزاره ورور کې ځای نه لري زه بیا په یوه ټکي درته خلاصوم بس خلاص دا هغه څوک دی چې افغانستان یې دا 40 کاله کنډواله کړی دی افغانستان یې دا 40 کاله د افغانانو وینې بیولې دي دی بیا غواړي چې په افغانستان کې وینې وبیوي زه د افغانستان د اوسني حکومت څخه جدي خواهش کوم چې د خدای په لیاس په ځان هم ډرۍ مه وایي لکه دوی چې په ځان ډرۍ ولې ورنسئ هلته دی که مسلمان وي اول شرط که افغان وي دوهم شرط رادسي دلته د افغانستان د کابل په پایتخت کې دي په د میدان هوایي کې د راکښته چې زه به یم ورسم خدای دې راوله بارې دې راسې طالبانو ته چې وروره تاسې وګټل موږ وبایلل گذشته را صلوات اوس کم کومک در سره وکړو دا 20 کاله چې ته د افغانستان په د ولس پر وږو سپور وې ولې ما غږ نه درته کوئ ولې ما برداشتوئ بیا سوداوي که بیا شرکت سامي شرکت غواړې بیا به طالب صاحب بیا به مجاهد صاحب بیا به د امارات صاحب دته وزارت ورکوي بارونو طالب ښه سړی دی بیا نو افغانستان ګلې ګلزار دی که د وزارت نه درلودی